کې ډاټ بای کرن خان کې ډاټ بای کرن خان خپلو مینوالو ته سلامونه وایي. په کې ډاټ بای کرن خان یوټیوب نړۍ کې چا چې هم تر اوسه پورې زمونږ یوټیوب سبسکرایب کړی دی د هغوی مننه کوو. دا یوه غوښتنه وه زمونږ د ډېر خوږ ملګري د ډاکټر محمد نقیب مومند آسټرالیا نه یې موږ ته غوښتنه او فرمایش راکړی د هغوی په نام باندې مو ورته کالي په کې ډاټ کې جوړ کړل. دا پکې د زنانو سټالر دی. دغه ورسره بیا هغوی کرن خان سټایل جالدارې سپلۍ په خپل ناپ باندې غوښتي دي او دا یې په سلامپوري زمونږ په صادرونو کې د لاسو جوړ د وړۍ دوه یا تور صادر چې ډېر سپک دی ډېر مزیدار دی چونکې په آسټرالیا نیوزیلینډ په دغې سیمو کې اوس یخني شروع کېدو واله د ګرمي ختمیږي هلته نو دا صادر د هغه لپاره او مننه یې هم کوو چې په کې ډاټ بای کرن خان باندې باور وکړو او دغه څو توکي آرډر کړل. مونږ به ورته د خپل طرف نه دا ورواستو د هغوی په ورکړی شوي ادرس باندې او د ډاکټر محمد نقیب مومند نه به هیله کوو چې خپل نیک نظر د کې ډاټ بای کرن خان سره شریک کړي. تاسو هم کولی شئ چې په کې ډاټ بای کرن خان کې کوم توکي خوښیږي مونږ ته فرمایش راکئ، آرډر راکئ، خپله غوښتنه قوي کړئ او خپل ادرس، ټلیفون نمبر، خپل نوم دا راولېږئ. کې ډاټ ستاسو په خدمت کې یو پښتون برانډ ستاسو په خدمت کې. کې ډاټ ستاسو دپاره د زنانو په شال کې د دنیا د ټولو نه ګران شال چې شاتوس ورته وایي تاسې په ګوګل کې کتلی هم شئ. ډېر قیمتونه لري. دا بې انتهایي سپک شال وي چې دا په جب کې هم راتلی شي. وزن بیخي نه لري او دا د یو ملګري غوښتنه ده د کې ډاټ نه د شاتوس دغه شال یې آرډر کړی دی نو دا ورته تیار شو له خیره سره او اوس یې ورته لیږو او هیله لرو چې دغه ملګری خپل فیډبیک د کې ډاټ سره شریک کړي. تاسو هم کولی شئ چې په کې ډاټ کې د زنانو چې کوم څادرونه دي سټالرې دي یا افغاني کالي دي په هغې کې د خپلې خوښې څیز خوښ کړئ، موږ ته آرډر راکئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو خوښ کړی شوی هر هغه توکی که هغه د نارینه وي او که د زنانه وي موږ ستاسو په ورکړی شوي ادرس باندې ستاسو تر دره ستاسو تر وره در ورسوو. دا د هغه ملګري د شاتوس شال دی د زنانو چې ورته یې بندو. د کې ډاټ بای کرن خان په هکله باندې د پښتو ژبې نوموتی نوموړی هنرمند بختیار خټک صاحب داسې وایي: عزتمندو ستړي مشئ، دا ویډیو تاسو ګورئ دا د کرن خان بابا وفات شوی او تاسو په علم کې به وي خو زه چونکې د وطن نه بهر وم نو نن موقع میلاو شوه نو زه د روژه ماتي نه پس لاسنیوي ته ورغلم. به هر حال د هغه نوی روزګار ما په سوشل میډیا کتلی او ما ته ډېر زیات خوند راکړو. تاسو په دې ویډیو کې ګورئ ما دا پیزار خوښ شو او دا مې ته په خپو که هغه بیا په باندې مینه هم وکړه د ګوتو جوړ دا شال یې راته ډالۍ کو. دا تاسو ګورئ دا پیزار ما ورته مې په دې باندې به راته ویډیو جوړه کړه چې څه تشهیر درته وکړم نو ما ته چې نه ویډیو زه نه جوړوم او چې ته کله کور ته لاړ شي او دا پیزار ته په خپو کې او شال په غاړه کې نو یو ویډیو به ما ته ډالۍ کړي نو دا همغه سره د هغه د روزګار د دعا دپاره د مینې په توګه دا شریک کوم او یقینا چې تاسو ته به خوند درکړي او یقین وکړئ چې ډېر د اعلی معیار پیزار او شال دی. زنده باد. ستاسو خوښ کړی شوی توکی به ستاسو په ورکړی شوي ادرس باندې د نړۍ هر هیواد ته مونږ تاسو ته در رسوو ځکه چې ستاسو باور زموږ ګټه ده.